تاسو ته پته شته پاکستان چې دی وس هغه انټر کیږي د ایج آف جینیټیک ساينس او په دې کې چاینا هیلپ کوي د پاکستانیانو چې هغه ټرین کی. Under the CPEC Science Agreement, the Beijing Genomic Institute, the world's most biggest DNA lab in the world, is working now with Pakistan. دا اوس چې دی نه ټریډ دی نه تجارت دی نه چې دی روډونه جوړول دي. دا اوس چې دی د بایوټیکنالوژي جینیټیک پرایویسي اینڈ ساینټیفیک انډیپندنس دی. اوس امیجن کوي سون څومره هم زر چې دی موږ به کینسر ډي ان اے چې دی هغه موږ زر ډیټیکټ کولی شو د یو بلډ سامپل نه او میډیسنز به د هغې خلاف موږ جوړولی شو. زموږ په پښتون جینز کې چې څومره هم میوټیشنز دی هغه به موږ ایزیلی آیډنټیفای کولی شو. خو اوس ټرسټ دا دی خبره دا ده چې دا کم ډي ان اے ډیټابیس چې دی دا ډي ان اے چې دی دا کلیکټ کیږي نو دا به څوک اون کوي, دا ډیټا به څوک اخلي. دا اوس یو کوېسچن دی چې کم ډیټا چې جنریټ کیږي کم ډیټا جوړیږي د دې ډي ان اے سیکوینسینګ او د دې ټرینینګ نه دغه ډیټا به چې دی هغه بیجینګ ته ځي. په بیجینګ کې به کم د پښتنو پنجابیانو د سندیانو د ډي ان اے سیکوینس ډیټا به او که نه دا به په پاکستان کې. جینومیک with China is a smart move but are too risky. اوس د جینومیک دا ټرینینګ یا د جینومیک دا اګریمنټ چې دی دا یو سمارټ موو هم کیدی شي خو دا ریسکی هم کیدی شي ځکه چې د ټولو خلکو ډي ان اے سیکوینس ډیټا که هغوی ته لاړه نو هغوی زمونږ پوره ډي ان اے چې دی هغه کتلی شي چې زمونږ کې کم کم جینز دی او مونږ په کم جینز باندې چې دی خرابولی شي. دا هم وس اے آئی جنگ دی, جینیټیک جنگ دی. یور ډي ان اے یور چوائس.